پدې ول درته ولاړه پدې ول درته ولاړه ستړی د کم زما د خړو جامو یاره زما د خړو جامو یاره چې لو کوې ګوتې به پرې کړې ستړی د کم پلار ته دې وایه چې لوګري واچوینه ستړی د کم زما د خړو جامو یاره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. قدرمندو کتونکو د میا ټي وي ډیرو عزتمندو اوریدونکو السلام علیکم. میا ایاز احمد ما د میا ټي وي د یوې بلې نوې خپرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. قدرمندو کتونکو نن را سره د باجوړ د سیمې چې الله تعالی ورته خپل ټیلنټ وربخلی باجوړ سیمې ته او ورک خواره واره لالونه دي بشیر ارمانی صاحب چې د هغه سره مختلف مواد دي د مختلف سندرغاړو اوازونه چې څومره زموږ سندرغاړي دي په دې پښتونخوا په سیمه کې یا نور کوم عظیم شخصیتونه دي د هغوی ټول اوازونه بشیر ارمانی صاحب ډېر په ښکلي او په ډولي انداز سره کوي. نو قدرمندو کتونکو را سره اوسئ د بشیر ارمانی صاحب ته زما السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډېر زیاته مننه میا صاحب او ستاسو چې کوم ټیم دی د دغو او سره ستاسو د کیمرامین تاسو ټولو ته السلام علیکم یو ځل بیا او ډېره زیاته مننه مو کوم چې زما په څنګ کې کېناستئ زما نه انټرویو اخلئ ډېره زیاته مننه. ښه بشیر ارمانی صاحب د میا ټي وي په شیشه باندې به د میا ټي وي د کتونکو سره څه شریکوئ؟ نو څنګه چې ورته تاسو ووایئ چې څومره مختلف د پښتو سندرغاړي دي د دغو ټول اوازونه کاپي کولی شم او امید لرم چې زه دا کم اوازونه کاپي کوم نو خلک به ډېر زیات خوښ کړي انشاءالله. بشیر ارمانی صاحب زه وایم چې سټارټ تاسو د سردار علي ټکر صاحب نه واخلئ ځکه چې هغه ډېر فیمس سینګر دی د پښتنو نو څنګه هم خوښه ده؟ نو ولې نه دا سردار علي ټکر اوازونه خو ما ډېر زیات کړي دي خو زه به ورته هغه روبایي بیا وکړم چې وایي اوی چې اوښګال دوره راغی یار د جاده وای چې جواب د ژی وړاندېګر د جاده نو هر یو ښکلی مې په زړه د باز غوټېږه وای ګوره ګام یو بهي یوسیخ ګرد جاده ستا په دیدن مې مونځ قضا شو وای په اخرت به خدای ته څه جواب کوم وای د اخرت جواب دې دا دی او که دا دی که نه وای مینه که جواب په دیدن نه مړېدمه. ډېر ښه بشیر ارمانی صاحب ډېر زبردست او دې پسې له زه به مته ځینې نومونه چې کوم ماته یاد دي زه تاسو ته وایم دې پسې لکه د رحیم شاه په غږ کې را سره د مینهوالو سره څه شی شریک کوي؟ پما پنینی پما گا مارے ریسا پما پنینی پما گا مارے ریسا ارمان پزلکستا دمین گر زفوما گلی ہر وقت یادوما او قرارا راشا قرارا راشا او قرارا راشا قرارا راشا. ډېر خیار ډېر زبردست او زه به دا ووایم چې نمبر په نمبر باندې یو سندرغاړي طرف ته ځو دې پسې نمبر دی وقاسوداسه د زرسانګي پدې ول درته ولاړه پدې ول درته ولاړه ستړی د کم زما د خړو جامو یاره زما د خړو جامو یاره چې لو کوې ګوتې به پرې کړې ستړی د کم پلار ته دې وایه چې لوګري واچوینه ستړی د کم زما د خړو جامو یاره. ډېر ښه دی بشیر ارمانی صاحب لا یو شو کې درته دا وایم چې ډېر دادونه مې ومنه. په دې پسې نمبر دی د گلزار عالم در پدر دکړم جانانا د نظر د بنجار کړم محبت دل ونکم غم دلا زره زره کړم
در په در دکړم جانانا د نظر د بنجار کړم. ډیر زبردست. او په دې پسې نمبر را روان دی کیمرامین صاحب د وږمې. نمی دل بر نه دلدار وکړه نمی دل بر نه دلدار وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه نمی دل بر نه دلدار وکړه. یقیني خبره ده وقاسو داسه چې باجوړ له الله تعالی ډیر زبردست ده چې د هغه د یو تعریف محتاج نه دی. ډیر لاجواب ټیلنټ ول الله پاک ورکړی دی. په دې پسې نمبر دی چې په پښتنو مین سندرغاړی هارون باچا صاحب. د زړه د ګلو د سترګو سمندر کدی راته دی له دنیا نه زمونږ شونډې له دندې نه پړکو چا دی جانانا بس بس داسې نه صبر شي تمام دلې فنونه بیلتونه ګوتې وباسه زمونږ د ګریفانه د زړه د ګلو باڼې مې رپېږي وارخطا دي راتاو د توپانونه کړل د ژوند د ګولستانه مرمه د تندې نه ناکام دی سوګما مرمه د تندې نه ناکام دی سوګما ستا محبت د زهرو جام دی سوګړما ستا محبت د زهرو جام دی سوګړما مرمه د تندې نه ناکام دی سوګړما د خبو تړاګې مې نور تاب د ګرځېدو نه لري د خبو تړاګې مې نور تاب د ګرځېدو نه لري د جانان کلی ته یو ګام دی سوګړما د جانان کلی ته یو ګام دی سوګړما ستا محبت د زهرو جام دی سوګړما ستا محبت د زهرو جام دی سوګړما مرمه د تندې نه ناکام دی ډیر زبردست ډیر زبردست. یقین وکړه چې موږ ته خوندونه اخلو نو زما امید دی چې د میا ټي وي په شیشه چې څومره مینوال هم دغه ګوري هغوی به هم ته خوندونه اخلي. بشیر ارماني صاحب په اخیره کې ستاسو د چایس کم آیټم به دسئ کم څیزونه به دسئ چې مینوالو صاحب په خپله خوښه شریک کړي؟ نو اوازونه خو نورم بلا اوازونه دي بندر مومند اواز دی هغه نوی کم زبیر نواز چې دی هغه اواز ډېر شی دی خو موږ به ځکه لکه چې یوټیوب کې بیا څوک دومره نه ګوري که نه ما ته خو پته را بیا دې تښتي نو د دغې وجې نه به لږ مختصر زه خو زه مختصر کوم. نو د سپندر مومند دغه اواز چې کوم دی وایي را پاسه کله ګوره را پاسه کله ګوره چې سمې درله راوړل دا سترګې دې پې تورې کران زمې درله راوړل دا سترګې دې پې تورې کران زمې درله راوړل هغې ویل ارماني ستا شاعري خو ټوله زه یم هغې ویل ارماني ستا شاعري خو ټوله زه یم خواږه خواږه لفظونه پښتانه مې درله راوړل دا سترګې دې پې تورې کرانجه مې درله راوړل دا سترګې دې پې تورې کرانجه مې درله راوړل. جی بشیر ارماني صاحب حقیقت دی چې الله تعالی د له نیچرلی ټیلنټ درکړی دی او دا د ډیرو کمو خلکو صحیح دا صلاحیتونه دا اوازونه میا ټي وي له د وخت ورکولو یو نړۍ مننه. تاسو هم ډیره زیاته مننه شکریه. او ګوره دا یو درته وایم که مینوالو غوښتنه کوله نو بار بار به درپسې راځم. ولې نه هر وخت دا بیدار
زه به ګورم که چا غوښتلم نو ته بیا ما ته مه وایه کیدای شي بیا دپسې زه به خپله حجرې ته درشم ډېره مننه ډېره زیاته خوشحاله شوم. ډیره زیاته مننه قدرمندو کتونکو. دا و بشیر ارماني. یقینو که موږ هم ډېر وخندولو او هغه سندرغاړي چې کومو سندرغاړو اوازونه یې وکړه زموږ مقصد صرف دا دی چې زموږ په سیمه کې داسې ټیلنټ شته دی خو له بده مرغه هغه د سکرین شیشې ته د سکرین مخې ته نه راځي. زموږ به کوشش وي د میا ټي وي به دا هلې ځلې چې موږ دغه شانته ټیلنټ مخې ته راولو. تر هغه دمه ما میا ایاز احمد له اجازت راکوي چې چېرته م یئ ښاد آباد او بریالي اوسئ.